کیم جون اون به تاسو پیژنئ. شمالي کوریا او جنوبي کوریا به هم تاسو پیژنئ. کیم جون اون ستړی شوی و او اخطار یې ورکړی و چې ډېر ژر به مخالف هیواد یعنی کوریای جنوبي ته زیات شیونه ور واستوي، چې مخالف هیواد هم په دې عرصه کې زیاتره تبلیغات وکړل او خلکو ته د ټلیفون له لارې د پتن اختاریه مسوجونه ور واستول چې متوجه اوسي، ځکه چې د کیم جون اون لخوا څه را روان و. دقیقاً غټې پخوانۍ ورپورې غټ بیکونه تړل شوي وو، د دوی هیواد ته راغلل او ټول خلک ډېر ډار شوي وو. او کله چې دا بیکونه ځمکې ته راښکته شول او وکتلی شو چې پکې کثافات او غیطه مواد دي، مخالف هیواد په غوسه شو او ویل چې دا کار د نړیوالو اصولو خلاف کار دی او موږ به ځواب ورته ورکړو. اوس دا کار څه ځواب لري؟ یعنی دوی به هم پخوانیګانې واخلي او غیطه مواد او کثافات به پکې واچي او مخالف هیواد ته به یې واستوي. موږ اوس په کومې دنیا کې ژوند کوو؟ آیا سیاسیون هم داسې کار کوي؟